کله هم چې په بازار کې مونږه داسې قسم لا پروډکټس اخلو پای به تاسو ته داسې د دوه نشانونه په نظر راځي. تاسو ګورئ نو دي تاسو ته د نشانونه په دې ټول پروډکټس باندې دا ولې راځي، دې مقصد څه وي، در سفاره وي، څنګه دا سکین کیږي، د دې کار څه دی، ټول ډیټیل سره شیر کوم په دې ویډیو کې. نو ویډیو ستر اخیره پورې وګورئ. ټول نه مخکې کوم دې کوډ تاسو وګورئ، دې ته وایي کیو آر کوډ. بل د یو قسم راځي تاسو په زیاتره پروډکټس باندې کته بار کوډ. دا ویروس لپاره د دې نه موږ د پہچان کولای شو، دا معلومولی شو چې دا کوم پروډکټ دا کوم سیستم موږ په بازار کې مارکیټ کې اخلو دا د اوریجنل کمپنۍ سره دی کدا چرته کې په بازار کې لوکل جوړ شوی دی او مارکیټ راغلی موږ اخلو. مطلب د اوریجنل او د فیک، د ریل او د فیک پروډکټ په منځ کې دم ته فرق کوي کیو آر کوډ بار کوډ. نو څنګه موږ کولای شو چې معلوم کو په خپل موبایل په ذریعہ سره څنګه دا کوډ سکین کولای شو چې موږ چې کوم سیز اخلو هغه د اغستونه پیله موږ سکین کو چې دا ریل دی کدا فیک دی، یعنی دا اصلي دی کدا جعلي دی. نو ترکر تخیم دغه ما سره ګوري ټول مخکې پیله ما دا راغستو دا موبایل سکرین ریکارډینګ سره انکوم. اوس دې کې تاسو ګوري ما سره اوس دلته کې ما سره سکرین ریکارډینګ آن شو. اوس ګوري دلته کې تاسو ټول نه پیله بزلار شمه ګوګل پلی سٹور ته دا بس ځان صدا سی خلاص کوم. اوس دلته به څه کوم، دلته به تاسو سرچ کړئ کیو آر سکینر بارکوډ سکینر، دا تاسو تاسو سرچ کړئ. دا ګوري د اپلیکیشن تاسو به دا راشي په پیله باندې درې 10 میلیون ډاونلوډ. بلند دلته بل اپلیکیشن ته ګوري ما انسټال کړل دی، یو دا اپلیکیشن دی کیو آر اینڈ بارکوډ سکینر. نو دلته ګوره دی ډاونلوډ چې کوم دي دا 100 میلیون دي، دا ډېر زیات ښه دی، ډېر ټاپ ریزلټ ورکوي. تاسو به دا یو ډاونلوډ کړئ. دومره ډاونلوډ کړی دی نو اوس انسټال کړی مې هم دی، دې ځای ډایرکټ داسې اوپن کلیک کوم، دا تاسو ډاونلوډ کړئ. دا چې تاسو اوپن کړئ تاسو سره به داسې راشي په سٹارټ کې داسې تاسو سره داسې راخلاص شي. اوس په دې کې به تاسو مخکې څه کوئ ګوره تاسو سره چې پروډکټ وي تاسو اخلئ یا تاسو اخیستې الریډي کور کې پروت دی، تاسو چې کول غواړئ دا ریل دی که دا پیک دی تاسو اوکې پر ما څه خاص پروډکټ نشته خو تاسو سره خو دین لپاره چې کول لپاره ما سره دا یو بوتل دی سرکه ده را سره. نو په دې تاسو ګورئ دلته کې ما سره دا وګورئ په دې باندې بار کوډ دی کیو آر نه بار کوډ دی سکین کوم چې دا ریل دا یا دا بازار کې دا اوس لیکل دی ماستر کمپنی د ماستر د کمپنی سره ریل راغلی دی سره کا ما چې کوم کور ته راوړی نه یا دا لوکلی ما راوړی دی په لوکل پیوځ کې جوړ شوی اوس ما غستلی دا کور ته می راوړی دا نو زه کور څه بسو کوم دا بار کوډ داسي په دې باندې سکین کوم ګوره ما چې ونی ویته ګوره دې اوس سکین شو اوس ګوره ما سره د حساب سره راخلاص شو. یو ګوره تاسو ګوره یو را سره ویب سرچ یو را شیر یو کاپی دا کوډ تاسو نه د انسې چرواغ دا د کوډ نه سکین کړئ. بس وکم دلته په دې پیلنی اپشن تما سره کوډ تصویر د راغی په دې ویب سرچ پر ځاسي کلیک وکم ګوره اوس تاسو د ما سره ریزلټ راکې. اوس ګوره دلته ما سره ریزلټ راغی دا ریل دا ګوره تاسو سو ګوره دلته کې ما سره دی قیمت هم راغستو دا ټول ډیټیل راغستا دی پکچر تاسو ګوري دی بوتل ته وګورئ تاسو ما چې کوم او دی پکچر ته وګورئ دوه سیم دی ته وګورئ دی پکچر تاسو وګورئ سکرین ریکارډینګ دلته کې وګورئ ټول ډیټیل ما ته راکړه پرایس یې راکو ارڅ ټول مینشن کړه. دی مطلب دا دی دا اصلي دا مطلب دا ریل دا پیک نه دا. نو کچې اوس موږ دلته کې دا کوډ څنګه سکین کو په دغه اپ کې امو سره ایرر راشي یا پر ویب کې راشي نو ریزلټ ایس هم روان لري. نو صفه دغه ځکه کې موږ ته پته ولګي چې دا کوم پروډکټ چې دی یا موږ اغستل دی یا اغستو والیو دا فیک دی ځکه چې په انټرنیټ کې دې ډیټیل نشته لوکل جوړ شوی دی او دې ایس ډیټا د غلطي کې نشته. نو د دې کیو آر کوډ بار کوډ دا د وجې موږ د شانتي ریل پیک پروډکټ مال ولې شو او د ویډیو مخکې خپل ملګرو سره شیر کړئ ډېر یوزفل ډېر اهم ویډیو ده خپل ملګرو سره شیر کړئ او لایک کړئ. ان شاء الله ملاقات کی په بل نوې ویډیو کې د الله پامان.